شروع. السلام عليكم. وعليكم السلام. څنګه شکر خیر دی نصیب صاحب. نو ما پوښتنه دا وله چې تی دا راغلاست د یونیورسټۍ له کمپیوټر یونیورسټۍ نه تی راغلاست دا د یونیورسټۍ ته نوم د بېلګې د ښکاره کړه او دا رقم یونیورسټۍ نور ځایونه هم د ښکاره کړه. ته څه ویل غواړې په دا باره کې چې د یونیورسټۍ د دې ماحول د دې رقم چې دا سبق دی د دې په باره کې څه ویل؟ زه په حیث د یو افغان کډوال باندې د بیوټرمز د یونیورسټۍ د ټول لیډرشپ او ټول کارکوونکو او دارنګه لایبرري چې هر بخش وي هر څانګه یا هر برخه وي زه د ټولو مننه کوم. زموږ دلته ډېر عزت وکړي او موږ چې رالو واقع هم دا ډېر ښایسته ماحول دی او ډېر ښایسته نظام یې دی. خو زما یوه هیله او غوښتنه دا ده د یونیسیار څخه او د ګورنمنټ څخه چې دا زموږ اولني او آخرني دغه نسي ویزټ نسي یا لیدنه کتنه مو نسي باید داسې ویزټو ته ادامه ورکړل سي او په کار دا ده چې په میاشت کې نه وي په دوو کې نه وي په درو میاشت کې حتما پوس ولې داسې یو ویزټ ته تیاري ونیول سي او دارنګه په کار دا ده پوس ولې چې په دې کې په درې میاشت کې نه وي په شپږ میاشت کې باید حتمي وي که په شپږ میاشت کې نه وي په کال کې باید حتمي وي ځکه چې دا استادان ټیچران راسي سټوډنټ راسي دا ماحول وګوري دا ماحول د کیم تر ماحول د علاقې تر ماحول ډېر پای کوالټي کې دی یا په لوی لیول کې دی په غټ لیول کې دی په ډېر ښه دغه کې دی. نو هلته چې دی پوس ولې یوازې هغه ماشومان په کیم کې پیدا سي په کیم کې رالویان سي په کیم کې هلته دفن سي مړه سي. نو په کار دا د پوس ولې چې داسې ماحول وګوري د دوی په تشویق د زده کړې سره زیاته سي د مطالعې سره بیا زیاته سي. دا اوس چې کوم لایبرري ګوري د فیسبوک او سوشل میډیا او د دې څخه پوس ولې راوګرځي دوی به د دغه کتاب ته مخه کړي کتاب چې دا هغه د انسان ښه ملګری کېدای سي. تر فیسبوک تر سوشل میډیا کتاب ډېر مهم دی ګټور دی زما خپل په شخصي نظر.